گوری پام کا جنت و دین گٹی تکلیفنا بگالی گوری پام کا جنت و دین گٹی تکلیفنا بگالی گوری پام نا چی خوب غفلت کوي او خدای هم خوشالوي د ژوند لار جنت و دین گټي تکلیفنا بگالی گوری پام نا چی خوب غفلت کوي او خدای هم خوشالوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د حشر له میدان څخه تر جنت او دوزخه پورې، خو په نننۍ خپرونه کې به اکثر معلومات د جنت په هکله وي. حضرت جابر بن عبدالله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، الله رب العزت چې کله د حشر په ورځ خپلو بندگانو سره حساب وکړي، نو هغه کسان چې مستحق د جهنم دي الله به هغوی جهنم ته واستوي، او هغه کسان چې مستحق د جنت دي نو الله رب العزت به هغوی جنت ته واستوي. خو جنتیان به په جنت کې خوراک کوي، همدارنګه جنتیان به په جنت کې سکاک کوي، خو هغوی به قضای حاجت ته ضرورت نه لري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې په جنت کې به د جنتیانو لاړې او توکانې نه راځي. نو صحابه و کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله د هغو خواړه به څه کیږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغوی خواړه به په اټکو سره او خوله به یې په مشکو سره بدلیږي. هغوی ته به د تسبیح او د تحمید ویلو الهام کیږي، لکه څنګه چې د تنفس ویستلو الهام شوی دی. هغه څوک چې سا وباسي او سا نه باسي، دا الهام د الله د طرفه دوی ته شوی. حتی ماشوم ته هم او د سا په ویستلو او اخیستلو کې اصلا دا تکلیف نه مومي، نو هغوی به همدارنګه د الله رب العزت تسبیح او تحلیل بیانوي چې دا به غیر اختیاري وي دوی لپاره. کم تکلیف به د الله په تسبیح او تحمید کې دوی نه مومي، او کوم خوراک چې دوی کړی هغه به په هټکو باندې ختم شي او الله به یې خپله په مشکو باندې بدله کړي. الله دې زموږ جنت نصیب کړي. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې په 25 آیت کې فرمایي، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته زیری ورکړه ای پیغمبره هغو کسانو ته چې هغوی ایمان راوړی او د ایمان ترڅنګ نیک عملونه کړي دي، دا زیری ورکړه چې ان لهم جنات، چې دوی لپاره جنتونه دي او داسې جنتونه او داسې باغونه تجری من تحتها الانهار چې د هغو جنتونو او باغونو لاندې به ویالې بهیږي. کومه باغ کې چې د اوبو ویالې بهیږي هغه باغ لا ښایسته وي. نو دوی ته هم زیری ورکړه چې دوی به په داسې جنتونو کې چې د هغه لاندې به ویالې بهیږي او د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته ورته وي. چې کله کومه میوه د خوراک لپاره هغوی ته ورکړی شي، نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړې شوې وه، شکل یې همداسې و، خو د هغې خوند بیل او د دې خوند بیل دی. الله وایي د هغوی لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې او پاکې ښځې وي او هغوی به هلته د تل لپاره اوسیږي. د هغوی په ژوند کې به بیا فنا کله هم نه راځي. همدارنګه حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضي أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال الرب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلم تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين رواه مسلم. حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل حضرت موسی علیه السلام د خپل رب څخه سوال وکړ چې ای زما ربه هغه ادناترین او ښکته درجې جنتي ته به په جنت کې کم مقام او منزلت ورکول کیږي. یعنی ادناترین جنتي ته به په جنت کې کم مقام او کم منزلت ورکول کیږي. الله رب العزت ورته وفرمایل تر ټولو د ښکته درجې جنتي ته به تر ټولو د ښکته درجې جنتي به هغه سړی وي چې کله جنتیان جنت ته داخل شي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو هغه به راوستل شي او هغه ته به وویل شي چې جنت ته داخل شه. هغه به ووایي چې ای زما پروردګاره دا به څنګه شي اوسو خلکو په جنت کې خپل ځایونه نیولي دي او څه چې د اخیستلو ول هغه یې اخیستي دي نو ما لپاره څه پاتې نه دي زه به څنګه جنت ته داخل شم. نو د الله له طرفه به هغه ته وویل شي آیا په دې راضي کیږي چې د دنیا د پادشاهانو په څیر یو هیواد الله ته درکړي دلته؟ هغه به ورته وایي چې هو زما ربه زه راضي شوم. نو بیا به د الله له طرفه هغه ته وویل شي دا د ستا لپاره او په مثل د دې او په څیر د دې او په څیر د دې او په څیر د دې. پنځم ځل به ووایي چې ای ربه راضي شوم. یعنی هغه پادشاهي دی او پادشاه چې په دنیا کې ده الله به د هغه 15 چنده د ادنا جنتي ته په جنت کې ورکړي. هغه ته به بیا وویل شي دا د ستا لپاره او د دې 10 برابره نور هم او هر څه د چې خوښیږي او سترګې دې ورباندې یخیږي دا ټول ستا لپاره دي. موسی علیه السلام وفرمیل چې ای زما پروردګاره نو د جنت تر ټولو اوچتې درجې جنتي ته کم منزلت او مقام ورکول کیږي. یعنی هغه جنتي چې هغه اوچتې درجې والا جنتي دی د هغه شان به په جنت کې څه وي؟ نو الله رب العزت وفرمیل دا به هغه کسان وي چې د دوی کرامت مې په خپل لاس کې اخیستی او په هغې مې مهر وهلی دی چې تر اوسه هیڅ سترګو هغه نه دی لیدلی هیڅ غوږونو توسه هغه نه دی اورېدلي او د هیڅ انسان په زړه کې هغه نعمتونه نه دي تیر شوي. او د دې مصداق قرآن کریم کې نازل شو نو نه پوهیږي هیڅ نفس پر هغه شیانو چې د دوی لپاره پټ ساتل شوي دي د سترګو له یخوالي څخه. نو هغه څوک چې اعلی جنتي دی کم نعمتونه چې الله رب العزت په خپل لاس هغو لپاره تیار کړي دي هغه نه توسه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي نه په زړه کې ګرځېدلي دي. الله رب العزت دې موږ د دې نه محرومه کوي. الله دې موږ او تاسو ټول جنتیان کړي او په دنیا کې دې رب موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې الله رب العزت زموږ جنت نصیب کړي او د جهنم د سخت عذاب نه الله رب العزت موږ ته نجات راکړي. همدارنګه الله رب العزت په سورت اعراف کې د 42 آیت نه تر 43 آیت پورې فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات
لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله رب العزت فرمایي هغه کسانو چې ایمان راوړی او د ایمان ترڅنګ نیک عملونه کړي دي، لا نکلف نفسا الا وسعها، په دې هکله موږ هر څوک د هغه د وسې په اندازې مسئول ګرځوو. اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. الله وایي چې دغه کسان جنتیان دي او دوی به په جنت کې لپاره استیږي. ونزعنا ما فی صدورهم من غل. الله وایي د هغو په زړونو کې چې د یو بل پر خلاف که مخیري او کینه او حسد و، هغه به موږ لرې کړو. تجری من تحتهم الانهار، تر هغوی لاندې به ویالې بهیږي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، او هغوی به وایي چې ثنا او ستاینه الله ته ده چې هغه موږ ته دا لار راوښودله. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، موږ به په خپله لار نه وی موندلې لولا ان هدانا الله، که الله موږ ته لارښوونه نه وی کړې. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. نو هغوی به وایي چې زموږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حقه راغلي وو. په هغه وخت کې به آواز وشي چې دا جنت ستاسې دی او تاسې د هغه وارثان ګرځېدلي یاست. تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسو په دنیا کې کول، یعنی په دنیا کې هم چې کومه نیک عملونه کول، الله رب العزت د هغه په بدل کې تاسو ته دا جنت درکړ. نو بد عمل انسان جهنم ته کاږي او نیک عمل انسان د الله جنت ته رسوي. الله دې موږ ته په دنیا کې د نیکو عملونو توفیق راکړي او د بدو نه مو دې وساتي. نور به هم واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ګورئ پام نشئ ښکار د هوسونو د پردو د سازشونو. ګورئ پام هسې نه چې مو بیا نیسي شهیدان له ګریوانونو. ګورئ پام امتحان کې ولویدئ اوس پکې ټینګې لګوئ. ګورئ پام امتحان کې ولویدئ اوس پکې ټینګې لګوئ. ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت عباده بن الصامت رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماء والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. رواه الترمذي. حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله او فرمایل په جنت کې 100 درجې دي چې د هرو 2 درجو ترمنځ د ځمکې او آسمان د واټن برابر واټن دی. یعنی څومره فاصله چې د ځمکې او د آسمان ترمنځ ده، نو د جنت د هر درجې ترمنځ به دومره فاصله وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فردوس تر ټولو اوچته درجه ده چې له دې څخه د جنت 4 نهرونه جاري شوي دي چې یو د شیدو نهر دی، بل د اوبو دی، او بل د عسلو دی، او بل د شراب دی، او د هغې د پاسه د الله رب العزت عرش دی. نو چې کله تاسو د الله رب العزت نه د جنت سوال کوئ، نو د فردوس جنت سوال د الله نه کوئ. الله دې زموږ جنت فردوس نصیب کړي. همدارنګه حضرت ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم. حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی
چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په جنت کې به یو آواز کوونکی آواز وکړي دا ستاسو لپاره دی چې تل به پکې صحتمند یاست هیڅکله به نه ناروغه کیږئ تل به ژوندي یاست او هیڅکله به نه مړه کیږئ تل به ځوانان یاست او هیڅکله به نه بوډاګان کیږئ دا د هغه آیت معنا ده چې الله رب العزت فرمایلی دي چې آواز به وکړی شي چې دا دی هغه جنت د کوم چې تاسې وارثان ګرځېدلي یاست په سبب د هغه عملونو چې تاسې په دنیا کې کول نو په نیک عمل باندې چې انسان د خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې تیر کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړي نو په دې نیکو عملونو باندې انسان د جنت وارث ګرځي هغه نعمتونو کې به الله داخل کړي چې هغه نعمتونه نه توسه چا په غوږونو اورېدلي او نه سترګو لیدلي او نه تروسه د چا په زړه ګرځېدلي دي خو که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو او د الله د احکامو نه سرغړونه وکړي د خپل ژوند په غفلت او په طغیان او په سرکشي کې تیر کړي میلان او رغبت فساد او فحشا ته وي نو په دې بدو عملونو باندې بیا انسان د جهنم مستحق او د جهنم وارث ګرځي الله دې موږ ترې وساتي همدارنګه حضرت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فرمایي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب رواه البخاري حضرت جرير بن عبد الله فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یوه شپه ناست وم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د څوارلسمې شپې سپوږمۍ ته وکتل او وی فرمایل چې بېشکه تاسو به خپل رب داسې ښکاره وینئ لکه دغه سپوږمۍ چې تاسو ښکاره وینئ یعنې د آخرت په ورځ چې الله رب العزت تاسو کله جنت ته داخل کړي نو خپل رب به داسې ښکاره وینئ لکه څنګه چې تاسو دا د څوارلسمې شپې سپوږمۍ وینئ او د دې په لیدلو کې هیڅ شک نه کوئ او د یو بل نه مزاحم کیږئ د یو بل مزاحم کیږئ هم نه ټولې لیدلی شي همدارنګه به تاسو هلته د خپل رب داسې ښکاره وینئ چې یو به د بل مزاحم کیږئ هم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو که کولی شئ چې د لمر د راختلو څخه مخکې او د لمر پرېوتلو څخه مخکې لمنځونو باندې پابندي وکړئ چې یو د سهار مونځ دی او بل د مازدیګر مونځ دی نو دا کار تاسې وکړئ بیا وروسته رسول الله دا آیت ولسته وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي هغه څوک چې د سهار او د مازدیګر په مانځه باندې پابندي وکړي الله رب العزت به هغه ته جنت نصیب کړي ځکه په دې دوه وختو کې ملکې بدلیږي کومه ملکې چې د شپې ملکې دي هغه سهار پورته کیږي رب ته ورځي الله به ترې پوښتنه وکړي چې کیف ترکتم عبادي تاسو زما بندگان په کوم حالت کې پرېښودل او حال دا چې الله به ډیر پې ښه عالم وي نو دوی به ورته ووایي چې کله موږ ورغلو هغوی مونځ کوه او چې کله ترې راغلو هغوی هم مونځ کوه همدارنګه چې کله د مازدیګر ملک یعنې د شپې ملک د ورځې ملکې پورته کیږي رب ته او د شپې ملکې راځي هغوی نه به الله پوښتنه کوي نو دوی به ورته ووایي چې کله موږ ورغلو هغه مونځ کوه او چې کله ترې بیرته راپورته شو هغوی مونځ کوه نو الله به دوی سره د جنت وعده وکړي چې دا کسان ما جنت ته داخل کړل خو سهار موږ د غفلت په خوبونو باندې پراته یو مازدیګر هم د دنیا غفلت راګیر کړي یو کله هم د الله رب العزت اوامرو پابند شو د الله نه به ځان لپاره او تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق او هدایت غواړم همدارنګه حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة
قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقول ألم تبيت وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله جنتیان الله جنت ته داخل کړي نو الله رب العزت به ورته وفرمایي آیا څه شی زیات غواړئ چې تاسو ته درکړم؟ جنتیان به ووایي ای زموږ پروردګاره آیا تا زموږ مخونه سپین نه کړل؟ آیا موږ د جنت ته داخل نه کړو او له دوزخ څخه دې موږ ته نجات را نه کړه؟ د دې نه لوی نعمت به نور څه شی وي؟ نو په دې وخت کې به الله رب العزت حجاب او پرده بلا کیف د خپل مخ نه پورته کړي او هیڅ شی به هغوی ته د خپل رب د کتلو څخه زیات محبوب نه وي. چې کله خپل رب وویني نو د دې نه به دوی لپاره نور هیڅ شی محبوب نه وي. الله رب العزت دې موږ ته هم د خپل دیدار او د خپل لیدل نصیب کړي. همدارنګه الله رب العزت په سورة کهف کې فرمایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. الله رب العزت فرمایي هغه کسانو چې ایمان راوړی او د ایمان تر څنګ نیک عملونه کړي دي موږ د هغه چا د نیکو عملونو بدله هیڅ کله نه ضایع کوو. یعنی چا چې په دنیا کې ښه عملونه او نیک عملونه کړي دي د هغو د ښو عملونو او د ښایسته عملونو بدله هیڅکله موږ نه ضایع کوو. الله رب العزت فرمایي موږ به په آخرت کې ورکوو. هغه بدله دا ده اولئک لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله رب العزت وایي چې د هغوی لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي، یعنې د هغو لاسونو کې به سرو زرو بنګړي واچولی شي او د نریو ورېښمونو او اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي او هسکو بالښتونو ته به یې تکیه وهلي او ناست به وي. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځای جنت دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. الله وایي هغو کسانو چې ایمان راوړی او د ایمان تر څنګ نیک عملونه کړي دي د هغوی میلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي او هیڅکله به د هغوی زړه له هغه ځایه وتل او چیرته تلل ونه غواړي چې د دې ځای نه ووځي او بل ځای ته ولاړ شي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جنت ته داخل شي هغه ته به نعمتونه ورکول کیږي او نه به خوارېږي، جامې به یې نه زړیږي او ځواني به یې له منځه نه ځي. تل لپاره به په ځوان وي او تل لپاره به یې ښایسته جامې په تن کې وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابي هريره فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي سمعت خلیلی صلی الله علیه وسلم یقول تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. رواه المسلم. ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما د خپل دوست او خلیل څخه اوریدلی دي چې هغه وفرمایل د مؤمن ګاڼه به هغه ځای ته رسیږي چې هغه ته یې د اوداس اوبه رسیږي. یعنې په کوم ځای پورې چې دې اوداس کوه. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو عملونو توفیق راکړي چې د جنت وارثان وګرځو او هغه نعمتونو ته چې هغه بالکل زوال نه لري هغه ختمیږي نه ورشو او الله یې زموږ نصیب کړي. خو هغه کسان چې د دنیا په لنډ ژوند باندې دوکه شول، فساد او منکراتو مادیاتو ته یې مخه کړه، هغه د دې نه محروم دي. هغوی د جنت وارثان نه بلکې هغه د جهنم وارثان دي. نو الله دې موږ د جنت وارثان وګرځوي. ځان لپاره
تاسو لپاره د ټولو خویندو او ورونو دپاره د نیک عمل توفیق د الله نه غواړم په همدې هیله. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ګورئ پام که ځان نفس هوس ته سپارئ یا د عقل په لار لاړئ. ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ. ګورئ پام که ځان نفس هوس ته سپارئ یا د عقل په لار لاړئ. ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ. ګورئ پام نشي دا ځان غولوئ د شیطان بنا منئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام د نړۍ سره بدي مو د اسلام په سر سیالي مو. ګورئ پام په چلول مدام کې نیسي دښمنان عقیدوي مو. ګورئ پام خپل منځي ګیلې پرېږدئ نن دښمن را څملوئ. ګورئ پام خپل منځي ګیلې پرېږدئ نن دښمن را څملوئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام ځان عادت کړئ په دردونو په ټکر د طوفانونو. ګورئ پام ځان نه هر یو جوړ سندان کړئ کوئ زغم د ګزارونو. ګورئ پام لکه غرونه پر ځان وړئ تندرونه او ګلئ. ګورئ پام لکه غرونه پر ځان وړئ تندرونه او ګلئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام خپل نظر په بل منل به یا د خپلو پښې وهل به. ګورئ پام تقاضا نه وي د وخت منه هم وي د ستونزو حل به. ګورئ پام تقاضا نه وي د وخت منه هم وي د ستونزو حل به. ګورئ پام د ورور درد احساسوئ غم یې غم د ځان ګڼئ. ګورئ پام د ورور درد احساسوئ غم یې غم د ځان ګڼئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام کړئ قابو کې نفس شیطان مو ساتئ خیال د ځان او شان مو. ګورئ پام کړئ قابو کې نفس شیطان مو ساتئ خیال د ځان او شان مو. ګورئ پام لا خو کېږي پل په پل به ازموینه د ایمان مو. ګورئ پام لا خو کېږي پل په پل به ازموینه د ایمان مو. ګورئ پام عبدالله خیال به ساتئ پګړی مدغداروئ. ګورئ پام عبدالله خیالي ساتئ پګړی مدغداروئ. ګورئ پام عبدالله خیالي ساتئ پګړی مدغداروئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ.